په ملي بودیجه کې د فضلی او محب ونډه. ولسي جرګې مشر ولې د بودیجې د تصویبولو مخه نیسي، څه غواړي او څه وایي؟ ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان په ملي بودیجه کې اوس په زغرده د اداري امور د رئیس محمود فضلی او د امنیت شورا د رئیس حمدالله محب له قبضې پرده پورته شوه. د غوښو او تیلو قراردادونه هغه څه دي چې په ملي بودیجه کې تر ډیره بریده د خلکو خولو ته لوېدلې موضوع ده. خو اوس د افغانستان د پارلمان د رئیس ښاغلي رحماني له لوري دا خبره جوته شوه چې د هیواد ملي بودیجه د محمد اشرف غني او د هغه د دوو مهمو نږدې کسانو له لوري جوړه شوې او په مختلفو بهانو ځنډول شوې ده. ارګ پلوي تور لګوي چې ملي بودیجه د تیلو د یو قرارداد پر سر د پارلمان د مشر ښاغلي رحماني له لوري رد شوې ده. خو ښاغلی رحماني وایي چې دی په حکومت کې هیڅ ډول قرارداد نه لري او محمود فضلی او حمدالله محب هڅه کوي چې دی بدنام او په ملي بودیجه کې دوی خپله قبضه ټینګه وساتي. پر محمود فضلی تورونه دي چې د حکومت په دوران کې پراخ مالی فساد یې کړی او تر ډیره بریده یې د خپلو ځانګړو کسانو په مټ چې د له بهره راغوښتي د افغانستان پیسې بهر ته انتقال کړي دي. تیر کال دا خبرونه رابرسیره شول چې د پانګونې د اسانتیا واحد رئیس عطاالله نصیب په دوبۍ کې له 10 میلیون امریکایي ډالرو سره نیول شوی دی. رسنیو دا هم وویل چې ښاغلي نصیب دغه پیسې په کابل کې له شهزاده مارکیټ څخه د انصاري صرافۍ په واسطه ترلاسه کړې وي او غوښتل یې دغه پیسې په غیر قانوني توګه له دوبۍ څخه سویډن ته انتقال کړي چې د دوبۍ پولیسو ونیولې. رسنۍ کاږي چې وروسته د محمود فضلي په ځانګړې مداخله عطا نصیب راخوشي شو او د ښاغلي فضلي ګروپ بیا د یو بل کس په نوم د انرژي یوه کمپنۍ راجستر کړه ترڅو دا پیسې له دوبۍ پولیسو نه سپینې کړي. که څه هم محمود فضلي دا خبره رد کړې خو له رد سره هم مهاله پر نوموړي نور تورونه هم ولګېدل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د زاویه میډیا په نوم د یوې خبري رسنۍ لپاره د ولسمشر نه 3.5 میلیونه ډالر اخیستي وه چې موضوع یې رسنیزه شوه. همداراز پر حمدالله محب تور دی چې د ملي امنیت د سلاکارۍ پر مهال یې تر 10,000 زیات ډالر د ارګ نه ایستلي خو تر اوسه پورې حساب نه دی ورکړی. د تدارکاتو په کمیسیون کې پراخ فساد او خبرې بهر ته راوتل د دې سبب شوي دي چې اوس په ارګ باندې د ولس لوی برخې خپل باور له لاسه ورکړی دی. په ملي بودیجه کې د اداري امورو لپاره د 18 قسمه غوښې او پراخې بودیجې له وجې په ارګ کې د محمود فضلي له فساد پرده اوچته شوه چې اوس تر ډیره بریده د ښاغلي فضلي د فساد خبرې د هیواد تر هر لوی او واړه پورې رسیدلې دي. اوس د افغانستان پارلمان مخامخ ولسمشر او د هغه دوه مهم غړي محمد فضلي او ډاکټر حمدالله محب په فساد تورن کړل. ښاغلي رحماني په پارلمان کې ارګ وننګاوه چې د ده او د وکیلانو له قراردادونو پرده اوچته کړي خو ارګ لا تر اوسه د رحماني خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي رحماني ویلي چې اشرف غني د نړۍ لومړنی ولسمشر دی چې د تدارکاتو د کمیسیون مشري هم په خپله اخیستې ده.